دا وایي زما د دې بیمارۍ 18 کاله وشو. په دې 18 کاله کې جمع راشي، اوړی راشي، شپې ورځې ته تېرېږي، مرګ ته لار لنډېږي، خو اوسه پورې چا زما غم ونه خوړه کېږي. او زه په یو ویډیو کې ما اوسه پورې دا خبره نه ده کړې چې دا ویډیو شیر کړئ، خو نن دله ویم څومره چې هم زموږ کتونکي دي ټول ملګري که نور څه وسم نه کېږي د امداد، دا خو هم کېږي چې یو کلیک ورکړئ او دا ویډیو مخکې فارورډ کړئ، شیر یې کړئ ملګرو سره چې الله داسې څوک را پیدا کړي چې دې غریبې کورنۍ سره، دې بې وسې کورنۍ سره ودرېږي. مجهول یم، مجهولتیا نه مې تړلې وي، ژوند راځي مثال په ادامه مې کتونکو تاسو ته به زما ملګری وښایي په کیمره باندې دې خپو ته یو قسم له ټوټې اچولې دي، کپړې وله لګولې ده. ما سوچ کوو چې دې ګرمۍ کې خلک جرابې نه چې دومره ډکې کپړې، خو دا وایي چې زما دا خپیم چې دی بلکل دا نوونه زوې کوي او دې له بیا مچان راځي. تاسو یې کتې شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو تاسو به وایي چې لقمان نن یو کور کې ولاړ دی، خو غرض او خلاصه به داسې ویمه چې دا دنیا الله پیدا کړې ده او په دې دنیا کې الله انسانان پیدا کړي، نو هر یو انسان چې دی هغه د دنیا د میدان ته چې راغلی دی، د دنیا ته چې راغلی دی، د عمل د میدان له چې راغلی دی، نو هر یو انسان باندې یو امتحان دی. که هغه مالدار دی هغه باندې د مالدارۍ امتحان دی، که څوک غریب دی هغه باندې د غریبۍ دا یو امتحان دی، که څوک روغ دی او صحتمند دی د دې د صحت د دپاره یو امتحان دی، که څوک بیمار دی د دپاره دا بیماري یو امتحان ده. کتونکو زه چې کوم ځای کې ولاړ یم واحد ګړی شیخانو کلي علاقه د دې ملګري داسې یو بیماري ده چې دا وایي زما د دې ټول بدن کې داسې یو پیپ شان پیدا شي او هغه یو قسم له سوزش کوي، خارښ کوي، سوی کوي. نورې خبرې به کوو د سره به د ده نه معلومات کوو چې د حالات څنګه تېرېږي، شپې ورځې څنګه تېرېږي، کورنۍ چې د واقعي دا ډېره په اذیت کې پرته ده، ډېره په پریشانو کې پرته ده. یو خوا بیماري شي، بل خوا غربت شي، نو واقعي انسان له ژوند ډېر ګران شي. د نه معلومات کوو. سردار ولي د دې بیمارۍ د څومره ټیم وشو؟ 10 کاله. دا 10 کال ډېره غټه زمانه نه ده؟ نه ده. نو څه محسوسوې د 10 کاله کې 10 کاله ستا د بیماري وشو؟ اول زموږ د کتونکو ته ووایي چې ستا څه بیماري ده، ډاکټران څه وایي چې دا څه چل دی؟ د اډوکو بیماري ده، د جوړونو. د جوړونو بیماري ده، د اډوکو. تا ته څه تکلیف وي؟ څه تکلیف وي تا له؟ درد هم ډېر کوي او نوونه هم کوي. نوونه کوي؟ خون بدن و، ټول بدن دې نو کوي؟ خون بدن و. دا تا چې څنګه ویل چې 10 کاله زما د بیمارۍ وشو، څه ګیله څه شکوا د ځان نه د دې دنیا نه؟ نه شکر الحمدلله، خو یو غریب یم نه، بس بیخي غریب یم، وس مې نشته دی، څومره سجدات هم نه کوي، اوس هېڅومره په باسته نه لاس واغل. ډاکټران څه وایي چې د دې علاج کېدی شي؟ علاج یې کېږي؟ ما علاج کېږي، پیسې نشته، وس مې نشته او غریب یم دی، پلار یم پانګوالی دی، پوه شي په دې حال کې دی او نورونه مې ما هغه حالات کې دي، پوه شي او وس مې بیخي نشته دی. موږ د لاسونه وګورې، ښې مې ولرې وګوره، خوب دا حالات شو وله، روغ جوړ وو، هر څه مې کول، کرکټ مې کول، خپل سبقونه مې ویل او داسې د الله طرفه به دا نظام وشو راباندې. اواز مې مخکې داسې نه و، سم دم به یو دم به دا ټول بیمارۍ. څه وایي چې د اواز ستاسو کم ناز دی دا داسې نه و؟ دا مخکې ټیک ټاک و، دا هم د بیمارۍ سره؟ د بیمارۍ سره شو. نو زموږ ډېر مسلمانان وروڼه خاص کر پښتانه ته ګوري، د هغوی نه څه خواهش کې، څه پیغام وله ورکړي چې څه وکړي ستا دپاره؟ زما دپاره دا وکړي چې کومه وکړي، غریب یم، وس مې نشته دی، چې امداد امداد وکړه الله د الله دپاره. څوک د سره امداد کوي چمګاونډ کې که نه؟ یا چا دله اوسه پورې ویلي چې راځه سردار ولي زه دې بوزم علاج دله کوم؟ چا مثلا نه دي کړي کوم بابونه. که څوک الله داسې را پیدا کړي او هغه په دې باندې اماده شي چې د دوی علاج موږ کوو، نو څنګه به یا تاسو سره نور امداد کول غواړي؟ چې وشي ښه خبره ده که نه، خوشحاله به به و، الله یې دوم خوشحاله کړي دوی کړي راته. کتونکو تاسو ته به زما ملګری وښایي په کیمره باندې دې خپو ته یو قسم له ټوټې اچولې دي، کپړې وله لګولې ده. ما سوچ کوو چې دې ګرمۍ کې خلک جرابې نه چې دومره ډکې کپړې، خو دا وایي چې زما دا خپیم چې دی بلکل دا نوونه زوې کوي او دې له بیا مچان راځي. تاسو یې کتې شئ. موږ دې الله دې داسې بیمارو نه وساتي او الله دې دله صحت کامل ورکړي. او ما ټول بدن چې دی تاسې وګورئ، د شپې ورځې په عذاب یم او دردونه مې دا که ورځ ورځ وکېږي، په عذاب یم بیخي
او دا کوڅو مې دا حالات چې دا وګوره دا څوک کېږي دا ښځې دا خونه کې دا کېږي او خو څوک سره امداد ممداد خیر یې وایي کړي راته د الله د رضا لپاره دا حالات مې د ژمې کې پردار یم او د اوړي کې بیخي پردار یم کله څوک سره امداد کوي که نه نو د الله د رضا څوک هم خدمت انشاءالله زمونږ کتونکي تاسو ګوري او تاسو اوري او الله به څوک داسې را پیدا کړي چې ستا د تکلیف دپاره مرهم جوړ شي. کتونکو زه بار بار دا خبره کوم زما خپل ذاتي طور باندې نه څه شهرت مطلب دی خو د دې ملګري له چې موږ راغلي یو د الله د رضا دپاره او تاسو کتونکو ته مو وایو چې د دې نه به زم په دې ټوله دنیا کې به د ده نه مستحق کس بل نه وي. تاسو د ده حالاتو کتل د ده خپې وګورئ د ده لاسونه وګورئ او دا چې څنګه وایي چې زه مخکې روغ جوړ وم ایون چې ما به کرکټ کو ښه مضبوط سبق مې خپل ویل سکول مې ویله خپل سبق مې ویله سردار علي وایي چې مخکې به ما سکول ته به تلم راتلم خپل دیني کتابونه سبق به مې و مدرسه کې خو د ده دا حالات شو د بیمارۍ د وجې نه خپې هم تاسو کتی شي لاسونه هم تاسو وکتل حالات یې ډېر خراب دي بل کنه فاینانشل کرایسس هم دي د مالي لحاظ سره ډېر کمزوري دي. پلار دې څه کار کوي سردار ولي؟ پلار مې چې فاینانس والا دی او نور مې بیمار دی د ګټ واسې هېڅوک هم زما نشته او بیخي غني بیمار واسې بیخي هر څه یې د لاس واخېسته دومره ځانه ټوله لاسونه ګرځي دي بیخي وس مې نشته دی چې وس مې ویل اوس هم علاج کړی وی او پلار یې دغه حالات وکړه فاینانس والا دی او نور مې ماغه شا دي دغه دي روغ وم خپلوانو سره ومړې جانې هر سره چې معذوره شوم هر سره لاس واخېسته خپلوانو ما لاس واخېسته نه خو یې داسې پرېږدستم خو ته امداد ورته څوک نه کوي ما سره څوک ته امداد وکړي بېس هغې ما لاسونه واخېسته که څومره مې دي که څه زامن مې دي که څومره ماماګانې لاسونه یې نه واخېسته همداسې دغه شوم اکیله یې پرېږدستم او خاص وکړه د الله رضا کوي که نه الله دې بیا خوشحاله کړي ما دغه حالات مې دی نو تقریبا 19 کالو چې دا بیماري باندې ولګېده 19 کالو کتونکو تاسو د خبرې واورېدئ چې د داسې یو قسمه بیماري ده چې هغه بیماري د ده ظاهري هم تاسو ته ښکاري څنګه چې ظاهري ښکاري داسې دننه هم دا ختم کړی دی. دا وایي زما د بیمارۍ 18 کاله وشو په دې 18 کاله کې جمع راشي وړی راشي شپې ورځې دې تېرېږي مرګ ته لار لنډېږي خو اوسه پورې چا زما غم ونه خوړم. نو موږ هغه تمام مسلمانانو ته درخواست کوو چې کوم مخیر حضرات دي صاحب مال خلک دي صاحب استطاعت دي وس یې شته دي هغې ټولو باندې موږ اواز کوو چې راشي د سردار ولي سره ودرېږئ دا ټیم دی سبا به خدای نخواسته د سردار ولي جنازه اعلان به وشي سهار کې خل به رابه سردار علي وفات شوی دی ډېره غټه جنازه به وشي راشي نن موقع ده د خپل آخرت ښایسته کولو دپاره. ما خو وختي سټارټ کې هم دا ویل چې دا دنیا یو امتحان دی په هر انسان باندې امتحان دی په مالداره باندې امتحان دی په غریب باندې هم امتحان دی. مالداره تا باندې دا امتحان دی چې دې رور سره ودرېږه د ده علاج په مد کې دا چې څنګه وایي چې زما پلار هم بیمار دی جو بل ورور دی هغه هم بیمار دی نو د دوی چې کوم دی د مالی طور باندې بیخي کمزوري دي انتهایي کمزوري دي د څوک مې نشته هېڅوک هم زما نشته دی بس یو مې پلار دی یو مې یو مې ورور دی هغه هم مریض دی او پلار یې فالج والی دی بس هېڅوک هم زما ورور نشته دی بس هغه ټول زوی یم بس انشاءالله پښتانه مسلمانان به ستا دا ویډیو ګوري او الله به څوک داسې را پیدا کړي. کتونکو په سکرین باندې تاسو ته د دوی نمبر هم ښکاري چې څوک ورسره رابطه کول غواړئ اني ټایم ورسره کوی شئ موږ سره رادی شئ بلکل ما څنګه وړاندې ویل چې په توره شپه باندې موږ تابعداري ورادی شي دوی سره تاسو ډایرکټ هم ملاولی شو او د دوی نمبر کانټیکټ نمبر هم تاسو ته په سکرین باندې ښکاري نو چې څومره هم درنه کېږي او زه په یو ویډیو کې ما اوسه پورې دا خبره نه ده کړې چې دا ویډیو شیر کړئ خو نن دلویم څومره چې هم زموږ کتونکي دي ټول ملګري که نور څه وس هم نه کېږي د امداد دا خو هم کېږي چې یو کلیک ورکړئ او دا ویډیو مخکې فارورډ کړئ شیر یې کړئ ملګرو سره چې الله داسې څوک را پیدا کړي چې دې غریبې کورنۍ سره دې بې وسې کورنۍ سره ودرېږي او الله دوی باندې دا سخته اواره کړي.